Subscribe to the MZTV. زنا یو ډیر زیات لوی جرم دی. زنا بارے کہ اللہ فرمائی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. زنا کول خلری خبر ده، زنا ته نزدیکی گئیم ما. ولا تقربوا الزنا، زنا ته نزدیکی گئیم ما. انه كان فاحشا، یقینا دا زنا یو ډیر زیات بے حیائی ده، لوی گناہ ده. وساء سبیلا، او ډیر بد طریقه ده زنا کول. دین ځانو ساتي. او یو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله یو سړی یا یو کس زنا کوي نو د دې ایمان اوزي، ایمان دې نه اوزي، او د په سر باندې داسې ولاړی مثل الذله، لکه څنګه چې د ونی سوري پتا باندې برنه سوري کړي، د ایمان د نه وتی او د سر د پاسه ولاړی. چې کله دې د خپل فعل قبیح نه واپس یو دین اوسګار شي، ایمان ورته دوباره واپس بیا راشي. نو تاسو وایي چې الله دې کې یو سړی په حالت د زنا کې داغه ایمان وته یو دی صورت کې وته مرګ راشي، نو دا وسان جامي. او یو بل حدیث مبارک کی راضی نبی اسلام فرمایي، دا حدیث مبارک ابو داود ذکر کړو. دی بل حدیث مبارک کی راضی نبی اسلام فرمایي چې درې کسان داسې دي چې دا قیامت پر ورځ به الله نه دوی سره خبرې وکي، نه به د ګناه نه پاک کی، نه به د رحمت نظر وکي، او دیل به دردناک عذاب ورکي. دا کم درې کسان دي؟ شیخ زانن، یو هغه بوډا دی چې هغه زناکار دی، او بل دروغجن بادشاہ ته الله ورکړي خو دروغجن دی، بس تش دروغ وای. او دریم عالم مستكبر، هغه غریب چې هغه غریب هم دی او بیا هم تکبر کوي. نو دا درې کسان نه به سره الله خبرې وکړي د رحمت، نه به د نظر د رحمت وکړي، نه به د ګناه نه پاک او دردناک عذاب به ولا ورکړي. نو دغه یو زناکار هم دی. دا حدیث مبارک امام مسلم سے ذکر کړی دی. دی بل حدیث مبارک کی راضی نبی اسلام صحابه کرامو نه تاسو کو چې د زنا بارک استاسو څه خیال لې؟ نو صحابه وته چې زنا خو یو ډیر لوی جرم دی او ډیر زیاته فحاشي ده، یو ګنده خبره ده. نو نبی صلوات و سلام وته فرمایل چې لسو زنانو سره یو سړی زینو کې دم لوی ګناه ده، خو بیا د گونډي خزي سره زنا کول دا د لسو خو سره زنا کول نم لوی جرم دی. ځکه چې د گونډي په گونډي باندې اعتماد وي. زه د کور نو زما په خپل گونډیانو باندې اعتماد دي چې به زما د کور حفاظت کوي، او تا دومره لوی خیانت دا غي سره وکړو، دا ډېر لوی ګناه ده. او بل حدیث مبارک کی راځي چې د مجاهد زنانه سره زنا کول دام ډېر لوی جرم دی. ځکه مجاهد تور راغشته د خپل سر نه تیر شوی دی، هغه تلې د الله دین د سر بلندای د لپاره جهاد کوي، تا دومره کبیح کار دا غ سره وکړو، دا ډېر لوی ګناه ده. او دا حدیث مبارک امام احمد ذکر کړی دی. یو بل حدیث مبارک کی راځي نبی اسلام فرمایي چې زما امت به تر اغي پوری په خیر باندې وي چې تر سو پوری دای زنا نه کوي، خو چې کله دای زنا شروع کو زناکاری په دای کې عام شو، نو دای باندې به الله تعالی عمومي عذاب راځي، د الله په عذابونو کې براگیر وي. دا حدیث مبارک امام احمد سے ذکر کړی دی. او یو بل حدیث مبارک کې صحیح بخاری کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د معراج پشپ باندې چې الله تعالی ځان ته وغوښتلم، نو زلالم جبريل امین زما سره ګرځیدو، الله تعالی و د مختلف قسم سيزونه عذابونه جهنمونه جنتونه و الله تعالی خود النبی رسول الله تا. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په یو تنور باندې تیر شوما، سګورم چې دی تنور دا سر چې کم دی دا وړو کې دی، خدن دا تنور ډیر زیات کولاو دی، سری وړو کې دی، خدن تنور ډیر زیات کولاو دی. او بدی کی سړی او خزی زنانو نارینه پکې پراتی دي، او بدی کی یو ډیر زیات تیز اور بلیږي. دا اور چې کله لمبه وهي نو دا سړی او خزی بر سر تر اوچت کړي شي، خو چې کله اور لکسلو شي بیا لاندې وګرځيږي. نو ما تاسو کو د جبريل امین نه چې دا سوق دي. نو جبريل امین راته و چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تاسو د امت زناکار سړی او خزی دي چې دله بدا عذاب ورکړي کیږي چې تر کومه پورې الله تعالی وواړي. او یو بل حدیث مبارک کی راځي چې په جهنم کې با د زناکارو نارینو او زنانو د اندامونو وینه بهيږي، او د دین به پیپ بهيږي، او دا به دومره مردار بوی کوي چې دا ټول جهنميان به د دینه تنگ شي، چې دا لاسه قسم عذاب دی تور کړي کیږي.
او د اندامونو چې دا کم پیپ او وینه اوزي د بوی نه به جهنميان تنګي خدا پیپ او دا وینه دا به هغه کسانو ته به طور خوراک ورکړي کیږي چې چا په دې دنیا کې شراب څکلي دي چې په دې دنیا کې شراب وڅکي او بغیر توبې مړ شي نو په جهنم کې به دا خوراکي او د زناکار انجام به دغه وي. او یو بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله آخره زمانه شي صحیح بخاری کې دا روایت ده کله چې آخره زمانه شي یقل العلم علم بکم شي ويكثر الجهل او جهل بزیات شي ويكثر الحرج او قتلونه بزیات شي او حیا بکم شي او شراب بډیر زیات کلی شي او زنا به بالکل عام شي. نو بهرحال زنا یو ډیر لوی جرم دی. الله دې موږ ټول مسلمان